کله چې عیسی خپل خدمت شروع کړ نو هغه د 13 کالو و. عیسی د روح القدس نه مامور او د اردن د سیند نه واپس شو. نو روح القدس بیابان ته بوته چې د 40 ورځو پورې ابلیس وازمایلو. په دې ورځو کې هغه هیڅ نه خوړل. ابلیس هغه ته وویل که ته د خدای زوی نو دې کاڼي ته ووایه چې روټۍ شي. صحیفه فرمائی بنی آدم تجھ پر روٹے نہ پائی بلکہ د خدای په کلام. بیا ابلیس هغه په لوړ او خېجو او د دنیا ټولې بادشاهي ورښکاره کړې. زه به دا ټول اختیار او مال دولت تاله درکم ځکه چې دا ماته راکړي شوي دي او چې چاله مې زړه غواړي هغه لی ورکوم. که ته ماته سجده وکړې نو دا هر څه به تاله درکم. صحیفه فرمائی ته مالک خدای ته سجده کوا او صرف د هغه عبادت کوا. بیا ابلیس هغه یروشلم ته بوته او د خدای پاک د کور د مینارې په سر یې ودرو. که ته د خدای زوی نو ځان دلته نه ښکته وغورځوه ځکه چې صحیفې وایي خدای به خپلو فرښتو ته حکم وکړي چې ستا حفاظت وکړي او تا به په خپلو لاسونو کې پورته کړي هسې نه چې تیندک وخورې. صحیفه وایي تاسو په خپل مالک خدای ازمیښ مه کوئ.